د ورو سوال کړی دی چې ما کلي کې د ځمکې یو ټوکړه ځان له واخیسته کور جوړولو دپاره او پوره پیسې را سره نه وي چې دا ځمکې والله مې ورکړی زموږ د جومات چې کوم مولوي صاحب دی د هغه نه مې قرض پیسې وغوښتې نو هغه ماله څه پیسې راکړې او ما دغه ځمکه واخیسته او دا پیسې ډېرې زیاتې وې ما سره نیمې وې او نیمې مولوي صاحب راکړې او بیا ما د هغه پیسې 5-6 میاشتې کې واپس ورکړې مسله څه ده بیا مسله دا ده اوس زه دې سوچ کې یم چې دا پیسې چې د مولوي صاحب ما له راکړې دا خو د هغه نه وي دا خو د جومات وي لکه هغه له خلکو څه لپاره ورکړې جومات لپاره جومات خرچه وه هغه چې ما له دا قرض راکړې د هغه خپلې پیسې خو نه وي نو امام هم ماته دا ووایي چې دا پیسې والا مولوي صاحب راته دا ووایي او زه پې یېرېږم د غلا نه ځکه چې کور کې را سره پرتې دي نو داسې نه څوک رانه پټې کړي ته پې دغه کار وکړه بیا واپس راوړه هغه د جومات پیسې دي واپس به راشي او دا م ووایي هغه چې صدقې ډېرې زیاتې دي لکه مال د خپل دغه نه د جومات د ضرورت نه زیات دی اوس زموږ دواړو دا کار صحیح دی او که نه صحیح او که نه صحیح نو څه کول پکار الجواب نه دي جایز د جومات امام له مؤذن له مولوي صاحب له چې هغه د هغه مال نه خلکو له قرض ورکوي چې هغه خلکو د جومات دپاره ورکوي ځکه چې دی وکیل دی د هغه خلکو کومو خلکو چې مال ورکړی او هغوی دله وکالت په بعضو کارونو کې ورکړی دی بس دا پیسې والا پلانیه مثال کې عبدالله دا پیسې والا اصو بکم جومات کې به پلانې کار وکړه ته په دقه کې وکیلي نو څومره چې راته ویلي وي دومره کوه او دا د ورو ډېر ښکلی سوال کړی دی او زمانه د مولیانو او قاریانو امامان نه خفه کېږي وګوره زموږ په ملک کې مولیان دغې ته نه ګوري دی خو لا بیا پکې ولا دې درجې کې ښه دی وي بیا واپس راوړه یعنې بعض پکې دی دي کرایه دې نه وړي ماسې ډېرې دي بل اوس به بل اعلان وکړو نور به خلک راوړي یره پکار دی د الله نه د څه دپاره چې تا له پیسې درکړي ته په دې کې وکیل کړی د دغه کار دپاره په دې کې د ځان نه خلکو له قرضې ورکول د دې اجازت چا ورکړی د امام صاحب له مولوي صاحب چې ته پکې قرضې ورکول دا مال د هغه دی دویمه دا مال وقف دی د الله دپاره او دا خو اتفاقی مسله ده تقریبا چې وقف نه قرض ورکول دا ناروا دي او دې نه منع راغلی ده فقهاو په دې باندې ښه غټې او پلنې مسلې لیکلي دي په کتابونو کې نو اولنۍ خبره خو دا دی چې امام په دې خپل کار کې صحیح دی خطا دی که دا مال وقفي او که دا د صدقې مالک هر څه دی د دې مال ذمهوارو او دله دا کار کول نه وروا وایي مال ډېر دی ضرورت نه زیات دی څه وایي تاسو که ډېر دی که جومات دلته زما ذهن ته بله مسله راځي دا عجیبه خبره ده مال زیات دی امانت دې ته وایي چې امام او مولوي صاحب هغه مال قبول نه کړي چې هغه د ضرورت نه زیات وي دې ته امانت لکه اوس زموږ د جومات دی دې کې 3 لیټه خراب دي یو ملګری راشي دا سل لیټه باندې 3 لیټه کېږي نه دا به 50 باندې کېږي دا 50 والا بس خو دا امانتداري او دا تقوا دا به لږو خلکو کې نه نو 50 د لیټرو شوې زړه کې دا ووایي او 50 زما دې منډې شوې دغه یېره نشته 50 زما دې خبرې شو بس دې خبرې هم پیسې دي
50 زما دې خبرې شو چې ما دې پرېږدی سړی و چې د موږ خپلې غوښې راواغېستې په دې جوماتونو کې د الله په دین کې مو لګول او دې هغه مال چې خلکو اوس یو سړی تاله مال درکړي چې دا صدقه ده دا پکې ستا شوه د دې شوه دا ستا د دې منډې شوه ده چې څه سره کې کوه دلته موږ خبره د جومات ته مال کوو امانتداري څه ده ضرورت نه زیات مال ولې فقیران او غریبان لږ دي ډېر شي ستا په جومات چې څومره خرچه راځي حق خبره وکړه چې هغه ته میلاو شو هغې ولګوه نور ضرورت راغی بیا به راشي که څه او داسې د ضرورت نه زیات را جمع کړو بیا دا ویل چې مال ډېر زیات دی نو ملګرو ته قرضې ورکوه دا د کوم ځای خبره شوه چې ته بیا ملګرو له جیرې قرضې ورکوه نو مولوي صاحب هم خطا شوی دی او دا ملګری هم خطا شوی دی نو کوي به څه مال خو داسې واپس کړی نو په دې دواړو باندې توبه ویستی دي او توبې سره الله معاف کوي هغه څه چې مخکې شوي دي والله اعلم